السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د 3 فیز ډینامو د ریکټیفایر یعنی د ډیوټو د چیک کولو او ټیسټ کولو پر اړه باندې څنګه کولای شي 3 فیز ډینامو دغه ډیوټو 3 فیز ډیوټو دا په خپل کور کې په ډیجیټل ملټي میټر باندې دا چیک او ټیسټ کوي چې آیا دا صحیح دی کنه دی دغه یو 15 کیلو واټ ډینامو دا چاره وړي دا برق نه ورکو نو موږ غواړو چې د دې دغه ډیوټو چې آیا مطلب دغه ډیوټي صحیح دی کنه دی کله چې تاسو دغه 3 فیز ریکټیفایر چیک کوئ چې دا صحیح دی کنه دی تاسو سره یو ډیجیټل دغه کلیمیټر یا ملټي میټر موجود دی زموږ سره فعلا دا ډیجیټل ملټي میټر موجود دی اوله کې به تاسو دا ډیجیټل ملټي میټر په کنټینیو باندې انتخاب کړئ بیا به تاسو دلته د سوئچ دا به ډبل کلیک کوئ کله چې تاسو کلیک کوئ تاسو وینئ دلته د ډیوټ آپشن راځي په دې کې ډیوټ لګېدلي کله چې تاسو ګورئ د دې اوم ریزسټنس به ګورئ دا پروف چې دی فاز او نیوټرال دا فاز پروفز به په مثبت باندې پازیټیو لګوي او دلته به تاسو ګورئ دلته نمبر ته ګورئ 1500 اوم ریزسټنس د دې بیل ګوره ښیي که چیرې دغه اوم ریزسټنس د 1500 نه کم یا مطلب زیرو ښودو نو دغه فنټ چې دا شارټ دی تاسو اوس وینئ دغه پینټونه چې مطلب دی 1500 دام ښیي 1500 او تقریبا 1500 دام ښیي 1500 دام ښیي نو دغه درې پینټونه چې دا مونږ د ډینامو نه چې کوم ډېر ستارونه راځي دا دې ته کنیکشن کیږي او دلته د دې دا فاز دی بیا چې تاسو د نیوټرل سره ګورئ لکه پازیټیو او نیګیټیو دغه دواړه خپل کې ګورئ نو دلته تقریبا د دې اومز باید زر راشي دلته د دې اوم چې دی تقریبا 902 راغی مطلب دغه صحیح دی نو دغه ډیوټ که چیرې خراب وي نو بیا دلته دا د صفر علامه ورکوي یا په دې ځای باندې دی بیا داسې ګورئ که چیرې مطلب مثبت د منفي سره او منفي د مثبت سره دلته مطلب ستاسې پینټونو سیستم چې دی صحیح راغی ګورئ دا ډیوټ چې دی بالکل صحیح دی 903 902 اوم ریزسټنس ورکوي کله چې دغه اوم ریزسټنس مطلب صفر یا شارټ د بیپ आवाज وکړي نو تاسو ته پته لګي په خپلو کې دا ګورئ نو دا د بیپ आवाज کوي تاسو وینئ چې دا شارټ نه دي چې هر رقم دا تاسو ګورئ نو هغه چې دی مطلب هغه کار او فعالیت نه اجرا کوي دا ځکه چې دا ډیوټ صحیح دی که چیرې دا ډیوټ 3 فیز د ډینامو دا شارټ وي نو بیا دلته چې کوم دی د بیپ आवाज ورکوي دغه درې تارونه تاسو وینئ چې 3 فیز ډینامو راغلي د ډینامو د ډېر کویلونه دا دې سره کنیکشن کیږي او دلته چې کاربون چې کوم موږ ارمیچر ته کرنټ ورکو د هغې پازیټیو او نیګیټیو د هغه ارمیچر لکه تاسو وینئ هغې خوا ورواړوه د هغه ارمیچر چې کوم دی دغه ګوله یا پیتل چې ورته وایي په هغې باندې کاربون یې نصب کېږي نو دې ته فاز او نیوټرل چې دی دا پازیټیو او نیګیټیو د دې سره نصب او کنیکشن کېږي نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د 3 فیز ډیوټو د چیک کولو په رابطه باندې وه ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم